بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې چې دی تاسو ته زه د اتومات سیریل نمبر راوړلو طریقه ښیم چې په اکسل کې څنګه اتومات سیریل نمبر راځي. مثال تاسو نوم لیکئ او نوم لیکلو سره چې دی خپله به سیریل نمبر راځي. تاسو وګورئ خپله اتومات چې دی سیریل نمبر اډ کیږي. د دې راوستلو طریقه تاسو ته ښیم. زه به دا نومونه ډیلیټ کړم. اوس تاسې راشئ دلته ولیکئ مساوي، دلته به ولیکئ رو، قوس به پسې بند کړئ، ماینس به کوئ یو. ګورئ که په هره رو کې ولاړ وی، اوس موږ په دویمه رو کې ولاړ یو. شروع کوو دې نه یو منفي کوو، یعنې موږ ته 2 نمبر راکوي، خو 2 نه موږ یو منفي کوو. انټر یې کوئ، دا نمبر راغی. او دا کله چې لاندې داسې ډریګ کړو، ستاسې کمې ساحه ده په هغې ډریګ کې نمبر راغی. خو که چېرته وایئ تاسې چې نه دا خانه دې خالي وي، کله چې موږ دلته نوم لیکو، مثال زه دلته لیکم چې جان، کله چې د نوم په خانه کې موږ لیکل کوو بیا دې دا اپلای کېږي او دلته راځي. که نوم نه وي دا خانه دې د نمبر تشه وي، نو تاسې به دلته څه وکئ، دلته ولیکئ اف که چیرې دغه د نوم خانه دا مساوي نه وه د خالي سره، یعنې خالي نه وه، یو څه پکې وو، نو بیا کامه څه وکئ، دلته ولیکئ رو، او رو پسې چې دی قوس بند کړئ، ماینس 1. بیا چې دی دا کار وکړه، که خالي نه و مطلب نوم پکې و، یو نمبر به راځي. که نه نوم پکې نه و خالي وه، کامه بیا یې خالي پرېږده، قوس پسې بند کړئ، انټر یې کوئ. ګورئ اوس چې دی دا نمبر موجود دی. که چېرته زه دلته راشم دا فنکشن چې دی داسې ډریګ کړم، ګورئ د نورو نه چې دی دغه ختم شو نمبر. څه وخت به راځي؟ کله چې موږ نوم لیکو کریم، وسیم، شریف، مجید، حمید، ګلاب، حاجی. ګوره اتومات نمبر راځي او اډ کیږي.